نور دې پکار درغونا واسم وکوتنا رتا ومنګم لانې روح تنا واسم وکوتنا رتا فسعود ځوانان به الحمدلله په دې کې مشغول شي کاروبارونه به جوړ شي. هغه مهاجرین وروڼه چې پر پاکستان کې د پنجاب د ظلمونو څخه کړېدلي دي هغوی ته ښه راغلاست وایم. په پامیر او په شمشاده په لوړو غرونو یې آباده په لوړو غرونو یې آباده. په 12مه ناحیه کې الحمدلله موږ او تاسو شاهد حال یاست چې عملاً موږ د سړک سازي پروژه هم لرو لکه د سړک کاروان سړک جوړېږي. نور دې پکار درغونا واسم وکوتنا رتا ومنګم لانې روح تنا واسم وکوتنا رتا اے تاجر وروره نن ستا هر شی په امن کې دی. راځه په دې خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړه. زه د ښاروالۍ د وروڼو او د ګرانو تجارانو وروڼه چې د دوی دا کوم کارونه شروع کړي دي انشاءالله دا د دې وطن د پرمختګ سبب دی. دا نن چې د 280 دوکانونو افتتاح دا منتخبي چې په سعودو ځوانان به الحمدلله په دې کې مشغوله شي کاروبارونه به جوړ شي کورنۍ اقتصاد به جوړ شي خپل بچي ته به حلاله نفقه ګټي. نبی علیہ السلام فرمایي الکاسب حبیب الله کسب کوونکی د الله دوست دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایلی دي کسب الحلال فریضة بعد الفریضه. کسب حلال دا فرض دی پس د فرائضونه مونږ به کوي دغه شان روژه به نیسي عبادت به کوي سهار مونږ دې وکړه خپل حلال رزق پسې ځه د ماسپښین اذان شو بیا مونځ کوه بیا خپل کاروبار کوه بیا د مازدیګره پورې په دې کې ډېر لوی خیر او برکت دي زما وروڼو. الحمدلله ای ځوانانو په دې خپل وطن کې کارونه وکړئ. ای سرمایه زما تجارانو سرمایه‌دار وروڼو دا خپلې پانګې په خپل وطن کې استعمال کړئ. دا به د دې خاورې سره امانتداري او که خدای مکړه زما او ستا تجارت د نورو وطنوالو دپاره یعنې د نورو ملکونو دپاره وي نو بیا دې د دې ځمکې سره خیانت کړی دی نو بیا به ستا نه د دې پوښتنه کېږي. په خسیسونو باندې یادې ښکلې ښایسته په بخشه باندې ښکلې ښایسته په بخشه باندې د کوشتپې کنه شخصنا واسم وکوتنا رتا نور دې پکار درغونا واسم وکوتنا رتا زه د عمري بازار د محترم مشرتابه الحاج عبدالجلیل جلیلي صاحب په مشرتابه د هغه استازیتوب باندې د ښاروالۍ څخه راغلو استازو ته ستاسو ولس ته هغه مهاجرین وروڼه چې پر پاکستان کې د پنجاب د ظلمونو څخه کړېدلي دي هغوی ته ښه راغلاست وایم او پر دې ډېر فخر کوم افتخار کوم چې الحاج عبدالجلیل جلیلي صاحب الحاج مطیع الله سحاق صاحب دوی لپاره خپله سرمایه د سعودي نه یا د کمبل ځای څخه راخیستې ده او په دې یو کوچني بازار باندې تاسو ته زمینه د کار برابره کړې ده. یو څو ارزښتمنې خبرې چې د الحاج عبدالجلیل جلیلي ما ته ویلي دي هغه درنو تجارانو ته وړاندې کوم. هیله کوم چې ستاسو د مزاحمت سبب ونه ګرځي. تجاران باید کوښښ وکړي چې د خپلو هیوادوالو لپاره بالخصوص هغه وروڼو لپاره چې مهاجرین راغلي دي د ایران نه راغلي دي د پنجاب د کړېدلو ظلمونو څخه راغلي دي
هغوی لپاره د یو حلال روزي د حلال نفقې لپاره د کار زمینه برابر کړي موږ یو دا لازم وګڼله چې یو کوچني کاروبار د ګران افغانستان د مظلوم ولس لپاره په 12مه ناحیه ارزان قیمت اړوند چارهیجو په سیمه کې د ملي مارکېټ او ګستاخانې ترمنځ 280 حلاله غوښې په معیاري ډول آباد کړي او هغه اشخاص چې وړي دي نن ورځ به ورته رسما وسپارل شي راته د هر لحاظ ودان شي راته سمسور افغانستان شي راته سمسور افغانستان شي دشتان لیدی پرساسن آوازم مگاول راته ودان شي نور دی پکار دراغون آوازم مگاول راته ودان شي کابل کاروالۍ په کابل کې په مختلفو نواحیو کې فروجي عملا شروع دي هغه د سړک سازي فروجي د فرعي سړکونو جوړولو فروجي او همدارنګه د تجارتي مارکیټونو جوړول او فعالیت او ګټې اخیستنې ته سپارول دغه د کابل ښاروالۍ عمده کارونه دي په 12مه ناحیه کې الحمدلله موږ او تاسو شاهد حال یاست چې عملا موږ د سړک سازي پروژه هم لرو لکه د سړک کاروان سړک جوړیږي او همچنان په قلعه شانان کې همداسې د شهرک امنیت د سړک جوړول نور فرعي سړکونه په 1404 کال کې جاری کال چې اوس روان ده موږ شاهد حال یاست د دې ترڅنګ د کابل ښاروالۍ د خپل اوسیدونکو عام ولس لپاره د تجارانو لپاره د کار زمینه مساعد کړې ده د یو آبادی مسؤلیت تنه یو دولت نه لري بلکې د دولت ترڅنګ سکتور خصوصي یا تجارتي بڼه باندې د قراردادي شکل باندې دغه پروژې پر وړاندې دي چې د عام ولس په خدمت کې وړاندې کیږي په 12مه ناحیه کې لکه څنګه چې نن موږ تاسو د چارایجو ترڅنګ او د دریم ګذر اړوند سیمه کې یو تجارتي مارکیټ د عمري نوم تر لاندې نه افتتاحیه ده او ان شاء الله ګټه ته سپارل کیږي دغه د کابل ښاروالۍ یو نوې نوښت چې د شخصي سکتور یا په بل نامه درته وایم د تجارانو د سرمایه گذاري په اساس باندې رامنځته شوې ده تقریبا 2000 متر مربع مساحه ده سلیدینه مخکې یو شاړه ساحه وه او کومه ګټه دې نه حاصل کېده د کابل ښاروالۍ او 12مې ناحیې په نمایندګۍ باندې دغه یو تن د موږ تاسو تجار حاجی صاحب عبدالجلیل او ترڅنګ حاجی صاحب مطیع الله د دوی په سرمایه گذاري باندې دغه مارکیټ جوړ او نن به ان شاء الله رسما ګټه ته سپارل کیږي تیر شو پتا کې انقلاب تاکہ دسرو منو سلابا تاکہ دسرو منو سلاب پورتا دیور لا بدلا وزن مداوتنا راتا وداشے ومنگ بلانی روحنا وزن مداوتنا راتا وداشے ډېرې داسې تجاران سرمایه‌ګزاران او پانګوال درلودل چې
چې هغوی کله هم د دې هېواد د بچیانو د وینو باندې سرمایه پیدا کړله هغه په هم به سرمایه ویې هماغه سرمایه پانګه یې وکړله دوبۍ ته او امریکا ته او نورو هېوادونو ته هلته یې د پردیو لپاره هغه په کار واچوله او د پردیو د سهولتونو لپاره یې ټوله سرمایه قربان کړه خوشحاله به دې یو چې اوس مهال افغانستان کې داسې ځوانان شته داسې مشران شته داسې خواخوږي مشران لرو چې خپله پانګه او خپله سرمایه او خپله انرژي د خپل هېواد ته دا ډېر د ویاړ ځای ستاسو د وطن هر فرد هر شخص هر مشر هر ځوان هر ماشوم دا به د وطن او د مسلمانۍ په خدمت کې لګیا یو الله تبارک وتعالی دې دې ته دا مارکیټ مبارک کړي او الله تعالی دې دې رسایا قبول کړي او الله تعالی دې مزید برکات نصیب کړي زه قربان ویاړم شهدا جهان سره دې دامي أرمان دامي خوفتنا وزم وقاوتنا راتا وتاشي نور دي پکار دراغونا وزم وقاوتنا راتا وتاشي عزتمندو تجارت دا د ټولو نه بهترین کاروبار او د ټولو نه افضل او غوره کار دی که چېرته یو تاجر یو دکاندار صرف د نیت فقط د خپل نیت خالص کړي دا ووایي چې زه دا تجارت د دې لپاره کوم چې د الله جل جلاله بندګانو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیانو ته خیر ورسوم نو عزتمندو دا د ټولو نه لوی عبادت دی او دا د دې آیات د دې حدیث مصداق ګرځي خیر الناس من ينفع الناس په ټولو کې بهتر انسان هغه دی چې نورو خلکو ته نفع ورسوي نو عزتمندو په تجارت کې تجارت هغه اصول چې تجارت شریعت مونږ ته واضح کړی دي مونږ ته بیان کړی دي که د هغې مطابق مونږ تاسو د تجارت مخې ته یوسو عزتمندو هېڅ کله به ناکام نه شو او هېڅ کله به مونږ تاسو توان سره مخامخ نه شو دا د الله جل جلاله یو لوی انعام په موږ او تاسو باندې چې خدای پاک د امن فضا کې موږ ته زندګي راکړه پس د ډېرو هلو ځلو د ډېرو مشکلاتو تقریبا په دې وطن کې 50 کاله ناامني وه جنګ و د جهاد دورې وې د حاضر مجلس کې مسلمانان چې حاضر دي خامخا دوی هجرتونه کړي دي خاورې نه تکالیف یې ایستلي دي خو بې امنۍ کې شپې تېرې شوي دا د الله یو لوی نعمت دی چې نن د ورورګلۍ په فضا کې دلته د یو چتر لاندې ناست یو او خپل کاروبار ته زمینه مساعده ده ورنګینو آرام زرتا جوړو بس نور وطن خامخا جوړو نور خودي وطن خامخا جوړو نور ورنګینو آرام زرتا جوړو بس نور وطن خامخا جوړو نور خودي وطن خامخا جوړو دا زلتا تفلا دشان اراده کړل پمدن عزم په خلیدا مخا کړل دا درغ ندی ګران نا پر خیا جوړو نور خودي وطن خامخا جوړو نور لګینو آرام ضرورتا جوړو نور خودي وطن خامخا جوړو داوران دورنا بدی یو سره وطن تمروا لتا پجول خور خستا افغانستان کمزای
دا ګلاب ګلستان له صحرا جوړول نور خو دې وطن خامخا جوړول ای نور نکیدم آرام ضرور تا جوړول نور خو دې وطن خامخا جوړول نیمه پیړۍ وشوه وطنه چې په اور کې سوځي پرتو د لاسه په بارودو لور په لور کې سوځي دا ستا په هر یوه دښمن بس غوغا جوړول نور خو دې وطن خامخا جوړول نور نه کېدم آرام ضرور تا جوړول نور خو دې وطن خامخا جوړول دا کوشت پې کنا ضرور دې پیش کولی شما دا معلومیږي چې وطن رغولی شما تا په جهان سره زرسیار انشاءالله جوړول نور خو دې وطن خامخا جوړول نور خو دې وطن خامخا جوړول دا ستا په غم دستا وکړې قرباني ستا جوړوتو دریواله ارماني ستا جوړولو دریواله ارماني زه بشیرونه مدام تل ستا په خپله جوړول نور خو دې وطن خامخا جوړول نور خو دې وطن خامخا